د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې هغه به ملګرو نه تپوس کو تاسو کې چا خوب لیدلی که نه بیا به د هغې تعبیر راویستو که چا به څه خوب بیان نه کړو نو بیا به خپل یو خوب بیان کړو ما لیدلی کا به لیدلی نو په دغه ورځ وی بین انا نائم زه وده ومه رأیتني فی الجنه زه جنت ته ننوتی وم او د انبیاو خوب دام حقی لکه امام حاکم یو روایت راوړی دی عبدالله بن عباس وی رؤیا الانبیاء وحیون د انبیاو خوب وحی وی زه جنت کې وم خوب کې جنت ته فاذا امرأة تتوضأ الى جانب قصر جنت کې یو ښایسته قصر دی بنګله ده او د هغې سره خوا کې یو زنانه لګیا ده اودس کوي اودس چاردام کوي وی ما تپوس وکړو لمن هذا القصر دا بنګله او دا ناشنا محل او دا قصر دا د چا دی قالوا لعمر بن الخطاب رضی الله عنه دا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو روایت کې ورسره داسې هم راځي بل روایت کې چې رسول صلی الله علیه وسلم وی ما اراده وکړه اردت ان ادخله چې ورننه دننه وګورم چې بهر نه دومره ښایسته دی دننه به څنګه فذكرت غيرة عمر نو ما ته د عمر رضی الله عنه غیرت رایاد شو فوليت مدبرا نو بیا مې شا کړه او روان شو یعنی چې عمر بن خطاب رضی الله غیرتي سړی دی دا به نه خوښوي هغه فبكى عمر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه په ژړا شو او دا وی علیک اغار یا رسول الله یا رسول الله ستاسو په مخ کې موږ څه غیرت یادو او دا ادب یې زده که د مشرانو په مخ کې به د غیرت او د زور او د خبرې نه سنډې را سنډې زه دا یم او زه داسې یم او زه هغه قوم والی یم او زما زور دا دی او زه دا به د مشرانو سره دا بحثونه دا نه څېړي ته اوس یو عالم سره ناست یې او هغه ته یاره زه داسې او زه دغه او زه غیرتي او زه دا کوم ځای سړیتوب دی پلار سره ناست و د پلار په مخ کې لګیا وی تره ماما کاکا بل عزتمن یو شخصیت نو دا ادب د عمر بن خطاب رضی الله عنه یې زده کړه چې یا رسول الله موږ به څه یو زموږ غیرت به څه ستاسو په مخ کې تاسو به ننوځئ زه به غیرت رایادومه دا ادب دی او سبحان الله ادب د رسول صلی الله علیه وسلم وګوره څومره اوچت شخصیت دی خو څومره ادب دی پکې او الله رب العزت چې د پیغمبرۍ دپاره غوره کړی خو دا به د آدابو سرچینه وه ادب ټول دا په دین کې پروت دی ټول ادب په دین کې پروت دی ورب الکعبه ما داسې تعلیمات لیدلي دي که نه چې د دنیا دا تعلیم ورسره داسې وي چې سړی ورته حیران شي مالداره مې لیدلي مالداره داسې چې بې شماره مال ورسره وي او یاره چې خبرې شروع کړي ته به ټولېږي غځېږي چې دی به اوس کومه ناروا راولي نه سپین ږیری پېژني نه بیمار به پېژني نه کور او حجره کې فرق کوي نه جومات کې فرق کولی شي ادب او بیا درته وایم او ادب دا هله په سړي کې راځي چې کله دی د الله دین یې زده کړي سپین ږیری به ویني چې هغه به د مدرسې په شان ایتلی د سکول په شان ایتلی خو دیندار یې په هغه کې هغه آداب پراته وي چې سړی ورته حیران شي نو آداب دا په انګلیش زده کولو سره یا په انجینرۍ او ډاکټرۍ سره نه راځي ګورې اوس یو سړی تللی دی مثال کې د انګریزانو ملک کې ډاکټري کې ستاسو څه خیال دی ته آداب ښیي هلته د ته سړیتوب ښیي دی چې سله تللی هغه ورته ښیي دا صحیح خبره ده ډاکټر جوړېږي انسان جسم کې څه دي څه نه دا ورته ښیي ستاسو څه خیال چې هغوی ورته سړیتوب ښیي چې د مشر سره داسې کشر سره داسې ښځې سره داسې عالم سره داسې اجره کې داسې جومات کې داسې دا ورته ښیي دا به ته یې زده کوې د کوم ځای نه د دین نه نو دا ادب دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه او د هغه فضیلت د جنت زیری نو ولې د حدیث کې شته چې عمر په جنت کې بنګلې ده چې بنګله د هغه په نوم ده خو ځي به
نو دا مطلب دی د دې. یو حدیث کې داسې راځي، امام احمد راوړی دی، معاذ بن جبل، معاذ بن جبل وی د عمر بن خطاب رضی الله عنه باره کې چې هغه جنتي و. بیا وی چې رسول الله وسلم به په ویښه یا په خوب کې څه ولیدو هغه به حق و. او یو ورځ دا خبره کړې وه چې زه وده وم او جنت ته تللی وم، اذ رأیت فیها دارا، نو ما پکې کور لیدلی و. د بل حدیث کې قصر دی، دلته دار دی، کور. وی ما تپوس وکړو لمن هذه، دا دار د چا دی دا کور؟ وی راته وویل چې لعمر بن الخطاب رضی الله عنه. د په فضایلو کې یو مشهور فضیلت هغه صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. ابو سعید الخدری رضی الله عنه وی رسول الله وسلم یو ورځ دا خبره وکړه چې زه وده وم او خوب مې ولید. او د انبیا خوبونه څه وحي. دا کم حضرات چې دا نن سبا خوبونه یې خصوصا بیا د اوټونو په دې ورځو کې خوبونه ښه ډېر شي، دغه ګوره څه وحي نه ده، نه شریعت دی. دیندار سړی چې خوب ویني د الله نه یریدونکی دینداره وی، نو دې ته رسول الله وسلم زیری ویلی، مؤمن پې خوشحالېږي. خو داسې نه دی چې دا وحي ده او بس لکه څنګه چې الله او د الله د رسول خبره ده دا به داسې نه. وی زه وده وم، رسول الله وسلم وی رأیت الناس ما خلق ولیدو یعرضون علی، چې زما مخې ته دا خلق پیش کړی شو، ما ته را مخې ته کړی شو. وعلیهم قمص، او دې ټولو کمیسونه اچولي وو. منها ما یبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، د چا دا کمیس دی سینې پورې دی، د چا هغه د سینې نه کم دی، چا هغه نامه پورې دی. وعرض علی عمر بن الخطاب رضی الله عنه، عمر بن الخطاب په دې خلکو کې و، ما ولیدو په دې خوب کې. وعلیه قمیص یجره، او دومره اوږد کمیس یې اچولی دی چې به ځان پسې راښکودو. صحابه کرام وی فما اولت ذلك یا رسول الله، یا رسول الله نو د دې تعبیر څه شو؟ رسول الله وسلم وی الدین، دا کمیس دین دی. د ټولو خلکو دین یو شان نه دی. دا ګوره ښایسته دلیل دی په دې چې ایمان کمیږي او زیاتېږي. دا پکې بله مسله واره. څه دلیل دی چې ایمان کمیږي او زیاتېږي؟ کمیسونه ټولو یو شان نه دي، او که ایمانونه د ټولو یو شان وی نو ټولو به کمیسونه په ځان پسې راښکودی، خو ټولو یو شان ایمان نه دی. نو دا د عمر بن خطاب رضی فضیلت شو د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه، چې عمر بن خطاب رضی الله عنه داسې کمیس اچولی دی په ځان پسې راکاږي. بیا علماو دا فایده راویستې ده، خصوصا اهل التعبیر چې کوم دي، کوم د متخصصین دي په دې تعبیر، په دې خوبونو په دې تعبیر کې، چې کمیس په خوب کې غالبا د دین طرف ته اشاره ده. کمیس په خوب کې غالبا د اشاره دین طرف ته ده. او د خوبونو د تعبیر د ځان له علم دی، یو پوهه ده، دې کې رموز استعمالیږي، نښې، او په هغه نښو سره په هغه رموز سره به سړی چې سوچ وکړي الله ورته پوهه ورکړي نو د یو تعبیر ته ورسي. نو د دې نه یو دا مسله راووته چې عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه انسان دی چې د هغه مبارک رسول الله وسلم دا خبره کړې ده. دلته به څوک دا خبره نه کوي لکه چې یاره ابوبکر صدیق ولې ذکر نه کو. کوم سړی دا وایي چې پیغمبرانو پسې غوره سړی څوک دی؟ ابوبکر صدیق دی. نو ولې دلته رسول الله وسلم ذکر نه کو؟ نو دا خبره یاده که هر ذکر رسول الله وسلم دواړه یو ځای نه دي ذکر کړي. د ابوبکر صدیق خپل فضایل دي، او هغه فضایل د عمر رضی الله عنه د فضایلو نه زیات دي، او د عمر رضی الله عنه خپل فضایل دي. بله دا چې صحابه کرام ټول یو شان نه په یو بلې فضیلت لرو، بیا دا چې ټول په اعمالو کې هم یو شان نه وو، څوک په یو عمل کې ډېر تکړه و، څوک په بل عمل کې ډېر تکړه و. نو اوس که رسول الله وسلم د یو صفتو کې چې دی په رجوع کې ډېر تکړه دی یا په تهجدو کې، د هغې مطلب دا چې دا نور یې نه کوي، خو د ده پکې یو فضیلت شو ده.
نو دا قانون یاد کړئ چې کله هم د صحابه کرامو باره کې خبره کېږي نو ته بل ذهن ته مه راولې چې هغه دنه غوره چې راغ